زمونږ د افغانستان په غم باندې زیاتره کافر وژړل دي، حتی تر دې پورې چې خپل ځانونه په دې غم کې شریک وبولل، لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې کتلی سئ. او زمونږ بعضې نامحترم افغانان چې ځانو ته مسلمانان هم وایي، خپل ځانونه لوڅ کړل په میډیا کې، وروسته د هغې نه اظهار د خوشحالۍ هم وکړو او خپل رقصونه هم وکړل، چې دا ډېر د افسوس ځای ده. که چېرته موږ او تاسو فکر وکړو په نړۍ کې 3 چنده مسلمانان دي او 1 چند کافر دي. کافر چې دي په ټول نړۍ باندې بېشکه چې اوس هم پاچاهي کوي، یعنې په ټول مسلمانانو باندې، ټول مسلمانان د دوی د استعمار لاندې دي. که چېرته موږ او تاسو مسلمانانو په یو اتفاق وای، یو اتحاد وای، یو بل ته مرور ویلي وای، نو بېشکه چې په دې کافرو به موږ او تاسو پاچاهي کړې وه. خو افسوس جای ده چې موږ او تاسو مسلمانان په یو بل باندې ډېر زیات خوشحالېږو، چې څومره د بل مسلمان ناکامي په چیش کې وي، هموغومره زیات موږ او تاسو خوشحالۍ اظهار ورته کوو. نو دا کافر چې دي ډېر په اتفاق په اتحاد باندې دي، نو هغې د خاطره په ټولو باندې پاچاهي کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي که چېرته تاسو اتفاق اتحاد وکړئ او ورورولي وکړئ، نو تاسو به همیشه کامیابه اوسئ. نو موږ او تاسو چېرته اتفاق، چېرته اتحاد، چېرته داسې ورورولي په اسلام کې کړې ده. همیشه موږ ناکام، همیشه د کافر د استعمار لاندې. نو لطفا د الله خاطر وکړئ، په بل مسلمان باندې، په بل مسلمان ورور باندې هیڅ کله هم خوشحالېږئ. که چېرته موږ تاسو فکر وکړو، نو په نور مملکتو، اسلامي مملکتو کې که چېرته عذاب راشي د الله تعالی، یا هم جنګ یا هم بل کومه داسې حادثه وي، نو موږ تاسو مسلمانان ډېر زر خوشحالېږو. دې ته نه ګورو چې د الله تعالی یو امتحان ده چې مسلمانانو باندې راځي، شاید چې په موږ او تاسو هم راشي. نو هغې د خاطره ډېر د دغه شیانو نه، دغه نفرت نه، د دغه هغه نه لاس واخلئ او خپل ورورولي د اسلام د نګاه نه، خپل ورورولي اتحاد اتفاق سره یو موټی کړئ، او وروسته د هغې نه تاسو به هم ګل و ګلزار یاستئ، او شاید چې الله تعالی یو هغه درکړي درته تر څو پورې په ټول نړۍ باندې تاسو هم پاچاهي وکړئ او د اسلام بیرغ په نړۍ کې تاسو راپانده کړئ.